ابن خطل کله چې مکه فتح شولا الله نبی اعلان وکړي څوک چې زخمی دی معاف دی څوک چې د ابو سفیان کله ابو سفیان د الله د نبی سخرو د حبیبي پلار هغه معاف دی څوک چې وتښتید هغه معاف دی څوک چې په حرم کې هغه معاف دی نو دي کفارو خود ته ویل تاسو خو بار ورشي دا څه قصه ده مکه خو فتح شو هغه ویل نه راوتل چرال په حرم کې خلک ناس یې ذکر کوي تلاوت کوي جاړي هغه ویل مخ خاص دي نه مړ شو دي خو ناس دي په حرم کې یو سړی دی عبد الله ابن خطل دو پیغمبر ته کنځلې کړې وي صحابه ویل د الله نبی ابن خطل دی او د خانه کعبه پردې نیولې دا غلاف چې ما ماپ کی د الله نبی راوی نشي لوی کافر د الله نبی معاف کړی د حنزله قاتل معاف کو ډېر غټ کافر معاف کړو خو چا چې پیغمبر ته کنځلې کړې دي د الله نبی راوی نشي مقام ابراهیم خواته په حرم کې قتل کول د پیغمبر ته کنځلې کړې